بل غټ تفاوت دی د پی ټي ایم له پخوانیو ټولو تېرو حرکتونو سره چې هغه سیر ارتقایي ښه روان ده او په یوه مرحله کې نه دی بند لکه پخواني دغسې په یوه مرحله کې په کلونو کلونو ایثار و. او درېیمه خبره دوی دا ده چې دوی نه تنها داسې په شعارونو کې صریح دي، یو غټ نسل دی ملت پرستو اکټیویسټانو یې په یوه نوې روحیه باندې وروزه او د دې تاثیر ډېر واضح معلومیږي. په ټوله پښتونخوا کې معلومیږي، بالخصوص په وزیرستانونو کې دا په وروستیو کې چې کومې جنازې کېږي اکثره د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلي، ماشومان چې جلسو ته راځي اکثره ملي بیرغ اغوستی وي. دا یو تفاوت په دې کې ده چې د پاچا خان له وخته پاچا خان خو د هغه په نامه سیاست کوو، د افغانیت په نامه باندې په اولو کې، وروسته بیا دا شی د پښتونولي نامه ته راواوښت او دواړه ګوندونه چې دي د پښتون نېشنلزم په نامه باندې سیاست ته دوام ورکړ. پی ټي ایم بیرته خبره د افغانیت خواته بوتله. نو که څه هم د پښتون د پی ټي ایم خپل نوم خو پښتون دغه موومنټ ته تحفظ موومنټ ته خو ادبیات د پی ټي ایم سي دي او د دغه ژبه یې چې ده د تبلیغاتو ژبه یې چې ده هغه افغاني ده او د افغان نېشنلزم په لور باندې حرکت وکړ. دا بیرته یو ګام اصلاح وله، دا موږ یو میدان موږ تقریبا بایللی و، په هغه میدان کې بیرته لږ پرمختګ وکړ. نو او بله خبره دا ده چې پی ټي ایم په ډېر لږ وخت کې ډېرې ثابتې قربانیانې ورکړې چې هېڅ انکار نشي نه کېدی. مثلا ګیلمن شهید دا شهید سو، قرباني سو که نه. نو یو سړي ته چې مخ ته یو څوک د خپل وجود د خپل ژوند قرباني ثبوت درکړي، تر دې غټ ثبوت د یو چا د حقانیت بل شی نشي کېدی. د ارمان لوڼي په همدې شکل باندې، علي وزیر په همدې شکل باندې، خپله منظور په همدې شکل باندې، دې خلکو ټولو ډېره غیر قابل انکار قرباني ورکړه. دا یې بله خبره. او وروستۍ خبره دا ده، شپږمه خبره، چې نورو سیاستمدارانو ته سره له دې چې ځانونه یې د وخت ناوخته به یې په پاکستان سره پنجابي په مقابل کې خبره کوله، لیکن د پاکستان حکومت هېڅ وخت هغوی له سټیجه ډیپرایو نه کړل، له میډیا یې ډیپرایو نه کړل، بانز یې پرې ونه لګول، پاسپورټونه یې ځینې وانخیست. البته هېڅ وخت خو نسم ویلی په ځینو موقعو کې له ځینو خلکو سره تشدد کړی، خو معمولا یې دغه کار ونه کړ. پی ټي ایم په پی ټي ایم سره د پاکستان د حکومت رویه هم ډېره زیاته متفاوته ده نسبت نورو قوم پرستو ته. نو داسې د هغوی رویه ډېره زیاته ورسره متفاوته ده. عارف شهید هم یاد کو، بالکل خدای پاک دې وبخي. نو دا خپله یو ثبوت دی د دې چې هلته دښمن هم بل رقم پرسپشن لري له پی ټي ایم. او یوه وروستۍ خبره، اوومه خبره چې ما یادوله، هغه دا ده چې هیڅ قومي حرکت یا ملت پرستانو حرکت یا د قوم پرستانو حرکت په رښتینې توګه د دواړو خواو پښتانه سره وصل نه کړل. یعنې په تیر کې هم هیڅ وخت داسې نه دي سوي چې د دواړو خواو پښتانه په یو پلیټفارم کې ګډه مبارزه وکړي، ولو که تعداد په اعتبار کېدای شي دومره ډېر زیات نه وي، خو داسې په اروپا کې، په غرب کې، په امریکا کې، په ټولو ځایونو کې پښتانه پی ټي ایم لپاره کار کوي او د دې طرف او د هغه طرف پښتانه ګډ کار کوي. دا نهایي غټ پرمختګ دی. او وروستۍ خبره دا ده، سره له دې چې پی ټي ایم په غرب کې لابي کمزوري ده، یعنې زه خپله له کیفیته خوشحاله نه یم، په دغو کم کیفیت چې دوی په ګراونډ کې کار کوي د هغې لپاره تر دې ډېره زیاته هغه فعالیت په غرب کې ورته پکار دی. او خپله منظور پښتون باید لږ تر لږه تر اوسه یو ځلې غرب ته راغلی وای، باید امریکا ته راغلی وای، د پی ټي ایم نور مشران باید راغلي وای او دلته ډېر هغه ورته موجود، بالخصوص د ترهګرۍ د جګړې په او د دې ترهګریزو تهدیدونو په رڼا کې که چېرته دوی دلته ځان مطرح کړی وای د یو سلوشن په حیث باندې به بالکل ویلکم سوي وو. لیکن دغه په دې کار کې دوی کمزورتیا وښوده، دلیل باندې زه نه پوهېږم. خو بیا هم په غرب کې د افغانانو ورسره یو ځای کېدل دا په خپله لږ تر لږه د هغې
یعنې له دې مسلې پاکستانیان هم ډېر زیات شکایت کوي. د پاکستان د فوج مشر مشخصا پخپله په همدې خبره وغږېده چې په غرب کې خلک د پی ټي ایم ملاتړ کوي. دغه مسله د هغوی لپاره هم دغه وه. نو دا یو 1 پوینټ و زما په نظر چې ډېر مختلف دی د هغه نه. او اتمه خبره مې دا کوله د 2-3 نورو مسلو په اړه چې یو د ښځو مسله ده. پی ټي ایم په بېسارې توګه بالخصوص په شروع کې ښځې انګیج کړې، دخیلې یې کړې او نوي ښځینه رهبرانې صحنې ته راویستې او هغه هم د سیمو لکه مثلا له ژوبه ښځینه رهبره درلودل دا ډېره لویه خبره ده. هغه ډېره کنزرویټیو برخه د پښتنو د ټولنې ده په د کرښې هغې غاړې ته هم. او بل دا چې ماډرن حرکت دی، دوغره ماډرن کار چې دوی په دې جرګه کې وکړ، یعنې په یو ډېر ماډرنایز اپروچ باندې کار وکړ. جرګې کې نور نیمګړتیاوې وي، په نتایجو کې هم نه پوهېږم چې مسله کوم ځای ته روانه ده، ډېر قوي له نږدې موږ نه تعقیبو، هلته دوی کار کوي. او مشکل اصلا په جرګه کې نه و، په مشکل په د چلنجونو په سایز کې دی. یعنې هلته چې دی لکه موږ چې څومره فکر کوو چې خلک بهتره سوي دي، خلکو نظریات بهتره سوي دي، ښایي په هغه اندازه نه یې بهتره سوي. په دې کې شک نشته چې ډېر غټ تحول راغلی، خو داسې په کومه کچه ده یا دا تحول د واقعي تغییر په ګراوند باندې د واقعي تغییر لپاره کافي ذهني تحول راغلی که نه ده راغلی، دا یوه پوښتنه ده او دا باید ټیسټ. زه خپله په دې باور لرم چې په هغه حد کې چې زموږ توقعات دي په هغه حد کې لا په ولس کې آګاهي نه ده راغلې. نو دا ټول مسایل دي چې پی ټي ایم متفاوت کوي.